کنځلې کړي، مونږ دو ته کنځلې کړي دي. ټیک ده، په دې باندې ته مه خفه کېږه. مونږ صرف دا یو چې یاره ته ایم پی نه یې، په دې خو ته هم پوهېږې چې یاره ایم پی نه یم. ټیک ده، نوره کنځلې منځلې مونږ منځ کې بالکل نشته. مونږ وروڼه یو، مونږ یو ځای یو. صاحبه مونږ دو غلګانو ته دغو دلګانو ته مونږ هغه کوو چې کوم مونږ د تورې وړې والا مرګلې دی هغه ته مونږ بالکل کنځلې نه کړي دي او نه به کوو. که بیا هم د زړه خفه شوی وي بخښنه ته نه غواړو. ښه جان حبیب صاحب اوس رسم دی هغه والا خبرې ته، خټک صاحب والا خبرې ته د یاره د څنګه مطلب فاونډیشن دی او د چا رجسټر کړي دي او د څنګه کړي دي. دغه یو سړی چې د کومې ادارې مشر دی اعجاز خان صاحب، دغه د دغه ادارې متعلق څه یایي دا لږ واوره چې چا رجسټر کړي دي هغه دې هم واوري. جی نه ما دا روبایل د یوټیوب په چینلو کتلي دي. شکر دی، اوس هم یو عزت لرم. شکر دی، زما اوس هم روزګار شته، بیا مې هم شته، بیا به مې اداره زه په دې ظلم نه راوړم. اداره چې شل ادارې به له نورې خوله وکړم. نه زما دا نوم چې کوم شي که نه په غږ سل ادارې به دا نور هم کولاو کړي چې چا ورته رجسټر کړی دی که نه. رجسټر کولو والا ادارو والا دی په خپله د اعجاز خان خبرې تاسو واورېدې چې دغه د ادارې په دې غڼم نه راوایي. ټیک شو، تی ورته ختم که دی به بله جوړه کړي، تی ورته ختم که خدای خبر نوره به یې څومره جوړې کړي وي. دا خو یو کاروبار دی، دا خو یو ترتیب یې جوړ کړی دی. خو بس لالا اوس خبره داسې ده دغه دی آصف صاحب را سره ناست دی، ډاکټر آصف صاحب. آصف صاحب ته خو موږ سره د پټان عبدالخالق والا چې کوم دغه بلډ بینک و هغه ځای کې خو ته موږ سره ناست وي که نه. آصف صاحب आवाज درځي؟ آصف صاحب بیا आवाज غیب دی. آصف صاحب مایک کولاو کا. آصف صاحب ته आवाज نه ورځي. زه ته خپلې خبرې کوه آصف صاحب چې مایک کولاو شو بیا به ګورو. ښه لالا اوس دغه حساب دی که نه چې بیا دوی ته مونږ هغه ځای ته ورغلو، دې هر څه ترتیبونه مونږ ولیدل. ټیک شو چې یاره دا څنګه خو خیر چې دغه ځای نه دوی بوتلو. زه به لنډه خبره دا درته وکړم چې دغه ځای نه دوی بوتلو، دغو ته مونږ ښه په پښتو کې وویل لالا چې دغه کس نه به ته ویډیوګانې نه جوړوې، دغه سړی به ته د ډاکټرانو د مرحلې نه تېروې، دغه سړي به ته علاج کوې، دغه سړي به ته د نشو نه منې کوې. دوم دغه ځای کې دا خبره کوله چې په کومه کمره کې مونږ ناستو، په کومه کمره کې دوی مونږ سره ولاړو، هغه ویډیو هم در باندې ګورم. او د مونږ پسې چې څنګه کنځلې کړي دي که نه، زه به دې نه صرف دغه ووایم که نه چې مونږ ته دا چې راغلو مونږ څنګه عزت وله ورکړو، چې ده ته چې مونږ ورغلو ده مونږ سره څه وکړل. ده صرف او صرف دا وکړل که نه چې هغه څه وایي پښتانه چې په کوم پلیټ کې وخورې که نه او په همغه پلیټ کې پوه شو بیا غول وکړې، نو دغسې شان بیا همغه پلیټ کې غول وکړل. دا یې وګوره، دا دلته کې ماحول چې دا کوم ماحول کې دوی مونږ سره ولاړ دي، دا وګوره. والد صاحب سره ټول ښه په مینه محبت، دغه ډاکټر آصف به یې هم ورکېدی. دا تاسو ښه صحیح لیدی شئ، دا وګورئ. ښه په آرام سره دغه ماحول کې ناست دي چې دغه ځای نه تلل مونږ ورته ووایو چې ته به ویډیوګانې دې سړي نه جوړوې. خو لالا هغه زمونږ خبره چې کومه وه هغه هسې په هوا لاړه، هیڅ پیدا یې ونه کړه، هیڅ خبره ونه نیوه چې څنګه لاړ دي. آصف صاحب بالکل ستا آواز راځي. آصف صاحب د زه یو خبرې پوښتنه درنه کومه، د ټول پښتانه ما ورته ګوري چې هغه ځای کې د پټان عبدالخالق په هغه بلډ بینک کې مونږ ناستو، هغه ځای کې د زیشان کوم قسم ته ډوزې وویشتې چې یاره زه به مقصد دې دیوانه دپاره څه کومه، ته لږ ورته ووایه. آصف صاحب आवाज درځي؟ جی وایا رحیم بھائی وایا. دا درته وایم چې په هغه بلډ بینک کې زیشان، کاشف او زه او ته او د پټان عبدالخالق چې ناستو، په هغه ځای کې ته مونږ سره موجود وې که نه؟ جی بالکل. هغه ځای کې کاشف کوم قسم ته دعوه وکړه چې زه به د زیشغه د عمران دیوانه دپاره څه کومه. نو اول خبره خو دغه وه چې د دې به مونږ علاج کوو، پراپر طریقې سره به دې ټریټمنټ مونږ کوو. صحیح. او بیا هغه نه بعد چې کله دا ریکور شي نو دې ته مونږ بیا 25,000 روپۍ مطلب دې ته مونږ سیلري لګوو او دې ته مونږ بیا جوب ګورو که نه، هلته مونږ دې په جوب باندې لګوو، دې ته مونږ کور ګورو بیا. کور به ورته ګورو، جوب به ورته ګورو. ښه اوس دغې خبرې دا خبره خو یې وکړه، دې خبرې باندې خو ته ګواه یې که نه؟ بالکل. ښه
لالا دا صرف یو گواه دی که نور گواهان دی پکار وي هغه به هم دی پښتنو ته زه راولمه 3-4 به ورته راولمه. ټیک شو چې دوی دلته کې دا خبره وکړه. ما دغه نورزمان د کورم نیوز والا چې کوم دی دغه کس ور ولېږلو چې هلکه دغه کسان خو لاړل د خو مخکې ټول عمر غلاګانې دغه ډکې اچولې دي. الف خان شیرپاون چاته یو ځای ورکړی و بیا څه لانجه پکې راوتلې وه. نو ما یې چې دوی خولو باندې څه بروسه دی لږ ورپسې ورشه زیشان ته ووایه چې دغه کومه دعوه چې تا بلډ بینک یې وکړله د عمران دیوانه دپاره د دې خبرې چې یو ویډیو راته ریکارډ کې. ټیک شو دغه آصف ډاکټر آصف صاحب یې دې خبرې ګواوي چې میر بادشاه عمران دیوانه پلار دوی سره په ګاډي کې ناستو. وخت تمام دا ټلیفونونه کول چې نورزمان به تاسو سره ملاویږي ویډیو تې نه وکئ. خو به هر حال نورزمان ما ورولېږلو هغه ځای ته د دوی دغه معتبر هغه ته دغه سنټر ته چې یاره ته زیشانه دغه کومه دعوه دی چې کړې ده د دغې ویډیو ورکه ما کیمرامین در لېږلی دی لالا هغه څه ورسره وکړله هغه هم ډېره سنسنیخیزه خبره ده دا هم در سره واوره. دا بیا داسې طریقه وکړه چې نورزمان ورغلو ور دننه شو هغه ځای کې چې دوی کوم قسم ته بېزتي کولی شوه ویې کړه ولې چې دا یو هسپتال دی دغه ځای کې څوک دویم کس نشي کېنستی او زیشان او کاشف او داسې نور الف خان خو کیمرامینان او وغیره چې دا ورځي د خپل ځای دی. ښه زیشان ته مې ټلیفون وکړو چې ظالمه د خدای ما ملګری در لېږلی دی هلته کې هغه انټرویو ورکړه که نه چې کومه خبره دې کړې وه. جی زه اوس ورکوم په دغه ځای کې ورکوم اوس یې ورکوم. خو بهرحال زما ملګری دنه کړو. ټیک شو دا یې دنه کړو انټرویو یې ورله ورکړه. انټرویو کې نورزمان دغه خبره وکړه چې څومره هم مرسته خلکو تاسو عمران دیوانه سره کوئ دغه نمبرو باندې کوئ بل چا نمبرو ته پیسې مه لېږئ. په دې باندې زیشان یو بالکل سره لمبه شو چې دا خبره دې ولې وکړه. زما کیمرامین یې رانیولی دی لالا دروازه یې ورپسې بنده کړې ده کړکۍ یې ورپسې بند کړي دي. هغه ځای نه چې کوم دی د دې جیب نه یې موبایل راویستلی دی دا پلار یې د دې ګواه دی دا دی پلار به یې ګواه ووایي چې قیامت په ورځ دې غاړه بند شه. پلار راغی پلار سره خبرې کوو دا میر بادشاه ته څه ویل غواړي څنګه چل در سره شوی دی زر خبرې کوه ستا نیټ خرابېږي زره. هغه ځای کې چې نورزمان ته بېزتي میلاو شوه. میر بادشاه صاحب ته خبرې کوه بس میر بادشاه صاحب کټ کا یار میر بادشاه صاحب کټ کا میر بادشاه صاحب کټ کا میر بادشاه صاحب سلام دی تا ته بس تا چې کوم در سره دی دغه تم سلام دی. مونږ ورته وایو په ویډیو باندې مه راځه په آډیو باندې راشه د خدای باندې آډیو کال ورته وکړه چې څوک زموږ ملګري واوري دا څنګه نیوز چلی لګیا دی اوري لګیا دی خبري لګیا دی هغه ښه صحیح هر څه ورته پته ده لالا خو بس دیوانه سره په پوډرو کې تللی دی که صحیح حساب کتاب دی کورم نیوز والا لیونی شو که څه چل دی هلکه آډیو باندې راشه که نه دا ویډیو بنده که آډیو باندې راشه آډیو باندې خبرې کوه که نه ضروري ده د هغې تصویر راولي ویډیو به نه اوچتوي نیټ به کمزوری آډیو کوه آډیو باندې صحیح راځي. جان حبیب لالا زه بس ما 10 منټ بعد کوي تاسو او ته ماته د علي شزیر زیرسون دوی چې مانه پیسې خوري په باره کې څه وایي بس دیوانه پلار کالم نه کوي کنه تاسو سره دومره پیسې نشي زما په ټلیفون کالو کې چې زه کال داغي اوچت کما تاسو دومره یعنی تاسو کوچا غو خوړه او تاسو سره د موبایل پیسې نشته هغه کورمه دا کوم الګ دی دا کوم چې د دې پسې دی هغه کالم زما نمبر ته نه کوي دسه ظالمان نور زمانه له کالو ته وکړه نور زمانه کالو ته وکړه کال داغي خبره واورم هغه مو خبره مده غوړ وکړه ها زبر جټې ته څنګه ما له په مخبو ته پرې وځه د سینه کې استاد سره دا خبره کوه خپل خبره کوه پرې دا پرونه لا تاسو د لاس خراب شو لالا چې زکله دغه کس ته ماغه زیشان ته چې ما نور زمان ورولېږلو دغه د کورم نیوز ولې چې اوس په نمبر باندې نه پوهېږي څه ورسره وکړم دغه کس ما ورولېږلو چې ویډیو ترې نه وکړه دغه خلکو نه ویډیو راوړه دغه کس ورپسې دروازه هر څه بند کړي دي صرف په دې خبره چې تا ویډیو کې دا خبره ولې وکړه چې یاره پیسې عمران دیوانه ته د عمران دیوانه پلار د نمبر نه علاوه په بل چا باندې مه رالېږئ. ټیک شو دغه خبره چې څنګه واورېدله دوی نور زمان رانیولې دی دروازې هر څه ورپسې بند کړي دي جیب نه ترې نه موبایل راویستلی دی او هغې چې کوم دی ویډیو هغې ترې نه ډیلیټ کړې ده. اوس ما چې کوم دی دغه ویډیوز ریکوري کوله صرف هغه تصویر پکې راغلو دا وګوره دغه صرف تصویر دی چې دوی دې سره وباستلی دی دا وګوره لږ صبر وکړه د عمران دیوانه پلار ما سره په لاین باندې دی هغه اواز نه راتلو اوس به اواز راشي. السلام علیکم میر بادشاه صاحب. وعلیکم السلام
جان حبیب صاحب طبیعت ښه دی؟ شکر دی. دا د عمران دیوانه پلار دی او اوس یې اواز واورئ. هغه وخت نیټ کې څه مسله وه. دا ستا زوی سره څنګه چل شوی ده؟ کورمه ایجنسۍ د خلکو څومره بېعزتي شوې ده؟ دا رقیب جان را سره ناست دی، ډاکټر آصف را سره ناست دی. د دې مکمل وضاحت په خپله وکړه. حاجي زه بېرته ټوله کې تېره کړم. ښه جی دا د کله 2 ماسه واده وکړې لکه کور له راغلي وو، دوی خو ویل چې یو به د لګاډه اخلو. خبرې کوه ښه. یو به ګاډی درته اخلو، بیا چې کله سادې له راغلو بیا ګاډی په منځ کې ورک شو. ګاډي والا کیسه ورکه شوه. خو مال چې ګاډی څه کوي ما د بچي د علاج کولو غامي هغه یې بیا ویډیو کې بعد د 25,000 نه ویلو، علاج یې پرې نه ویلو، د کور مور به ورته بربره و. دا کیسې بیا شروع کړې. مال چې ګاډي ماډي څه کوي خو لکه یوه خبره خو یې مغزه کې کاټ کړه. مسافر ګدی بازه پاک نه کوي. ما سره بچي غم ورسره د علاج وشي. کله چې موږ پېښور ته راورسېدلو ما دغو مرګلو ته رقیب جان به یې ویلو، ما ورته نورزمان به یې ته ټلیفون وکړو چې دلته راشو څه ثبوتونه حاصل کړو. موږ خو ثبوت نشته دی ځکه څه دا به بیا منکر شي. نه ما صاحب واده کړي دي، ویډیوګانې ما به بند کړي وي. مکمل چې ویډیوګانې مې لېږلې دي نه شیر کوي. دا د شرم خبره ده، د عزت خبره ده. موږ خو داسې نه یو چې د ګري یو سوالګري هغو ټول دا شعر څه ومنلو. نو بیا یې ویډیو جوړه کړه چې جوړه کړه د خبرې اترې وکړې څه وایي کړلې. نو هغه بیا لګیا شولو پوه شوې ده. نو زما به یې ته کوم څه ته انټرویو راکړه. هغې ویل زه که ستار وستله دی تا انټرویو راکړه. ما نه چې انټرویو غواړې په ده کې جګړه جوړه کړه. هغه 15-20 کسان وو. نو لاس یې واچولو ما صحیح موبایل وغورځولو د بیکو میکو کې. بیا نور زمان به یې ته ما سوال وکړم راته یې چل وکړه. 15-20 کسانو ور 4-5 کسانو سره نه راسي زور. بېعزتي وشه نور ادم بېعزتي کېږي. و د سپتال تلې ته سیوه لګولې بند کړی وو. خو دوره چل مو وکړه چې اعلان بس دوته کوم ځان سوای. بیا یې ما ته څه ویلي چې عمران دیوانه سره ته مه میلوئ. بیبي څه ته یې بره بیبي الفاظ ما نه وو اورېدلی. 50 سال عمر دی ما خو د بیبي الفاظ ما دلته زده کړو. ویلفیر فاونډیشن اخلاص ویلفیر فاونډیشن کې دا الفاظ زده کړو. بیبي څخه بیږي مخه زه بیا په سهار بس خونه کار واخیستو. په دې وویلېدم ما ته عمران دیوانه خو سر وخوړو خو د تا خیر نشته دی. مړ به دې کې څه نقصان به ورته ورسوي. په تیارې اسپتال نه ووتم. بس ویل چې عمران سره مه میلوېږه. بس ځانه سوه چې چا ما ته یې وویل. بس ما ویل چې ټیک شوله. ربیټه مر سره فلحال خرابه شوه. بیا م سیټ ځان نه بل واخیستو ځکه چې هغه سیټ کار نه کولو خراب شولو. نو دا کیسې دی د هیوال دی و ډېره بېعزتي د مره کسانو وکړه. اوس ما پسې په کنځل کوي بیا یې شعر کوي کنځل کوي بیا شعر کوي. ټوله دنیا اوري. زم پښتون یم د ډم کلال خو نه یم. خلکو ته عرض کوم چې څومره د قوار ډیلې والا خال دي ټول دا د دغه غریب د بېعزتي پوښتنه وکړي. زه خو ډېر غریب سړی یم. ما خو هېڅ وس دس نشته دی. ظالمانو څه وخته خپل زوی ته حق ماته نه دی حاصل. ما ته د حکومت قانون پته نه لګېږي. زه خپل زوی ما نه په زبردستي ایثار کړلی و. ما له یې نه راکوي. ما څومره منډې ووهلې. نن ما وکیل ونیوللو و عدالت کې انکیس دی. سبا نه بل سبا د هفتې په ورځې ما تاریخ دی. ما خرچې قرضې وکړې. د قرضې زه د کومه نه لنډوم. زه څه وکړم؟ او دا ما ته ټلیفون راغلی دی د بل طرف نه د کورمه ایجنسۍ نه چې د هغې ښځه او بچي جاړې لګیا دي د عمران دیوانه په هغه کې او ډېر پریشانه ده. ښځه هم پریشانه ده او بچي هم ډېر زیات پریشان دي. دا حقیقت دی. لګیا دي چې هغه کتابه نه ته وکړم. زه خو لکه ټلیفون باندې ربیټه جاري ساتم. روزانه ټلیفون مو لیکل کېږي. بچي و ښځه یې خفه دي. بچي و ښځه یې په ځای پرېږدوه چې کومه د عمران دیوانه مور دی د هغې بلډ پرېشر بیماري دی شوګر بیماري دی. هغه په کټ پراته دی. د عمران د لاسه زما روستلی دی. هغه یې د ویډیوګانې ورځي د کومه حال نه حال ګوري. هغه یې تر ما دوه ډاکوان وبوتلی. دا خو ډاکوان دي پوه شوې. دا به څه وسه کېږي دلته. دا اصل کې ډاکوانو نه دی بوتلی. دا عمران دیوانه د چرګو د سرو زرو اګۍ اچوي. تا کور کې وې په کورمه ایجنسۍ کې وې تا ته پته نه لګېده چې ستا زوی چې دی ښه ښایسته سترګو دې اوس کېنولی دی او هغه ته وې پوډر څکي ښه فرست کلاس. ستا زوی محفوظه دی. ستا زوی به انشاءالله روغ جوړ راوځي. خو پوډر بسکي آیس بسکي خو دا شی دی پیسې به اخلاص فاونډیشن د غلو ګڼکپانو د ویلفیر دا چې کوم د اخلاص فاونډیشن د پوډریانو دې ته به ټولې پیسې ځي. ښه پیسې تا نه راځي. تا زوی چې دی داسې کسانو را ورکړی زیشان شو کاشف شو هغه کروڑپتیان شو. او دا بل چې دی اخلاص فاونډیشن والا دی نه پرېږدي. دی وایي والله که یې رانه څوک بوځي. او زیشان خو کلاشینکوف یې راوباسي.
زیشان خو په 2000 روپۍ قسم خوري دا ټولو قسمونه علف خان قسم خوړلې دی بچی راوستی و هغه تباہ و برباد شو دا هغې ویډیو هم درته چلوم دا د دې نه پس درته د علف خان ویډیو چلوم چې هغې هم قسم خوړلی و هغې بچیم تباه شو په خپل هم تباه شو درد په دیکو ګرځي کله ډي آی جي انټرویو والي کله پولیس والا بلیک میل کوي هغه پیسې والا عذاب شو کم چې ورسره کروڑو روپۍ دي زیشان سره د روپۍ درک نه لګېدو دی علف خان والا کورم ورکو یو چچړی والا وادم کړله 50,000 روپۍ هم والا ورکړلې نکاح په 4 ساده کې دغه یو شو کاشف علي د رزق درک نه لګېدو ترې راغی زما کور مخې ته یې ودرولو ویډیو یې ترې جوړه کړه چې دا چکله ده او دا پلان کې دی ورته یې ما هغه ویډیو وچلوه کاشف علي علف خان ورته وایي اوس یې ونه چلی که نه شرمېږو اوس یې هغه ویډیو ونه چلی که نه شرمېږو ناظمه پلوسی تم زه ویم چې هغه ویډیو پې وچلوه هغه ګنجي اتره والی او قسمونه دا ټول خوري په 2 روپۍ باندې قسم خوري بې عزته خلک دي سپک خلک دي او د کورمې والا ته دا ویم که دا چېرې تاسو یو عهد کله وکړو زه کورمې ایجنسۍ ایم پی اے ته ویم چې دا کم ایم پی اے چې وایي که نه چې ما ته هم کنسل کړ دي زه ورته ویم زه که ته د کورمې ایجنسۍ ایم پی اے په تا دې لعنت شي زه ایم پی اے ته لعنت ځکه ویم چې تا هغلته ناست وي او دا پلار یې کډېږي لګیا دی دا پلار او ښځی او بچي جاړي لګیا دي ته د خودکې ایم پی اے چې ته تلی هغلته ودرېدلی او خاندې او یو وایي ما 50,000 روپۍ ورکړې خدای دې تباه و برباد کوه ویډیو باندې ستا شکل راوستو دپاره ما سره راشه چې زرګاو کسان ما ته کینی راشه بغیر پیسو نه به دې زه راولمه او بیا ته لاړې او ته وایې دا ښه اداره ده هلته یې وله پوډر ورکړ دي نیغې کېنولی دی ظلم کوئ اخلاص فاونډیشن خو تباهي وکړله او چې په کومه ورځ تاسو وویلې چې جانبي به راشه دا انګونه خلک را روان کوي دا اخلاص فاونډیشن دی دا به په تیږه نه ولو د دې دا دیوالونه دي دا په خښتې په لاسونو باندې دومره تعداد به چې په لاسونو به دا را روانو او دا به ترې راوباسو دیوانه دا صوبایي حکومت دې د دې مرسته وکړي زه بیا لالا دا یو خبره ته وکړه چې یاره دغه ځای کې دوی ته پوډر راوړي پوډر پې څه کوي دغه کوي زه د دیوانه والا یو داسې ویډیو درته غږوم چې دغه ځای کې د کورمې والا څومره هم مینهوال دي څومره هم کتونکي دي هغه دې دغه فیصله وکړي دا خبره دې وکړي چې یاره دا دیوانه دې وخت کې په دې نشې کې دی او که نه دی د خبرو انداز ته تاسو وګورئ دا وګورئ دا السلام علیکم ګرانو مینهوالو تاسو ټولو ته زما طرفه خاص دعا کوئ صحت صحیح شي منشیات میں جو بھی راستہ رہا تو میرے لیے نہیں تھا سوری دا کوم قسم ته خبرې کوي دا څه یایي دا خبرې تاسو واورېدې دغه ځای کې دا سرګټ یا بل څه نشه یې نه دي کړي او څه یا بیا دغه ځای کې دي نشه کړي دي دا کوم قسم ته بیا اداره دی چې دغه ځای کې د ډرګز نه منې کول کوي زه څومره هم صوبایي حکومت دی هغه ته زه دغه ریکویسټ کوم چې خدا را دغه پلورې او مونږ تقریبا 3-4 ورځې چې کومه دي دغو تاڼو ولا چکرې ولګولې دغې تحقال تڼۍ ته مونږ لوړو تحقال تڼۍ په عدالت باندې ورننه کړو عدالت چې کومه دي د دې خبره ومنله دې فیصله یې وکړله چې یاره دغه کاس ته په دغه ځای کې پاتې شي نو د دې والد صاحب دغه دې ته پښتنه ته نه وکړه تو سره جان حبیب صاحب مخامخ په هغه باندې دی په ټلیفونه باندې دی ته لږ تپوس ته نه وکړته چې دیوانه صاحب ته چې مخکې ډاکټرانو ته بولی و هغه ځای کې څه دې ته ویلي و چې دماغو کې فرق شته که نشته هغه دیوانه صاحب پلار اوس